د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د روغتیايي نظام د مسلکي کېدو لپاره یې هڅې څو برابره زیاتې کړي دي. د دوی په خبره سره له دې چې اوس مهال په روغتیايي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو بیا یې هم په دې برخه کې په تیرو 5 میاشتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. د یاد وزارت مرستیال عبدالباري عمر نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته په خبرو کې وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 درملتونونه شتون لري او له دې ډلې څخه یوازې 14,000 جوازونه لري او پاتې نور یې بغیر له جواز څخه خپل چارې مخته وړي. د نوموړي په خبره په ډیری نورو برخو کې هم زیاتې ستونزې لري چې دا ستونزې ټول له تیر نظام څخه په میراث ورپاتې شوي دي. لله الحمد موږ په دې توانېدلي یو چې په کمو مالي منابعو په کمو مالي امکاناتو باندې د روغتیا د برخې کارونه روان وساتو. د روغتونونو دروازې رانه بندې شوي نه دي، ناروغان مو د سړک په غاړه مړه شوي نه دي، هیڅ داسې یو ناروغ ته نه دی ویل شوي چې ته روغتون ته مه راځه دلته ډاکټر نشته. عمر د خپلو خبرو پر دوام دغه راز زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 3.2 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د په خبره په دې برخه کې د روغتیا له نړیوال سازمان او نورو اړوندو ادارو سره په ګډه کار کوي چې د خوارځواکۍ ګواښ راکم کړي. موږ 3.2 میلیونه ماشومان چې عمرونه له 5 کالو څخه کم دي په دغه برخه کې لرو چې هغه د سوی تغذیې یا مل نیوټریشن سره لاس او ګریوان دي. 700,000 مادران و خواهران ما با سوی تغذی مواجه هستند. په دې برخه کې موږ ډېر کوښښ دا کړی چې د خلکو رجعت و روغتونونو ته هغه ماشومان چې هغه له دغې خطرناکې ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي هغوی باید زموږ فوکل پوینټس یا روغتونونه یا کلینیکونو ته مراجعه وکړي. عبدالباري عمر وایي په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه کسان په نشهیي توکو روږدي دي او دوی اوس په ټولو ولایتونو کې د درملنې په موخه د روږدو کسانو د ټولولو لړۍ پیل کړې ده. ما 3.5 میلیون معتاد داریم. 3.5 میلیون معتاد داریم. 3.5 میلیون معتاد تحفه نظام قبلی و تحفه دموکراسی و اشغال بوده به کشور ما. اگر یک معتاد روزانه $3 مصرف داشته باشه، اقلا $3 روزانه ما 10.5 میلیون دلار از طریق معتادین می سوزانیم. د عامې روغتیا وزارت په داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په هیواد کې د کرونا وایروس په اړه د خلکو اندېښنې او د یاد وایروس د نوي بڼې اومیکرون د راتلو خطر ډیر شوی دی. عبدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.